او د پاکستان مشرانو متل دی چې د بل مور حکومت کنځي داسې شو چې لږ خپله حیاداره مور دی وکنځله پاچا کانیواله تا ته وایم ته خو زما ملک پسې کنځل کې ته خو زما ایسای پسې کنځل کې ته خو زما حکومت ارمي پسې کنځل کې ستا څه خیال دی چې ستا دې پسې به څوک نه کوي په دې مې پیکه چې ستا حکومت توره کله کړې ده چې د تاسو توره کړې ده تاسو ما د خپل تاریخ وښیوئ تاسو چغې وښئ چې زموږ داسې تاریخ دی او هغه رنګ تاریخ دی تاسو موږ د خپل تاریخ وښیوئ او تاسو به موږ ته څه ښیوئ ستاسو تاریخ په موږ تاسو ته ښیو چې ستاسو څه تاریخ دی ستاسو دا تاریخ دی چې تاسو لا ښځې نر پیله روسیانو وغولل روسیانو در کې بچي واچول هغه نسل د روسیانو دی دا کم چې ستاسو دا را روان دی ته په خپله پاچا کانواله ته په خپله روسیه ته د روس نه پیدا شوی امریکا در پسې راله 21 کاله امریکې دله ښځې وغوللې او داسې دله وغوللې داسې چې د ټولې دنیا ولیدل چا ته خلاص کړئ پاکستان ته خلاص کړئ پاکستان هم سپورټ وکړو هغې ته خلاص کړئ ستاسو دقه تاریخ دی چې تاسو ټول عمر غلامان تاسو موږ د غلامان یادوئ که نه چې موږ د امریکې غلامان الحمدلله موږ د امریکې غلامان نه وو امریکا زمونږ غلامه ده زمونږه تاسو د امریکې غلامان وئ د روس غلامي تاسو وکړله د امریکې غلامي تاسو وکړله ستاسو چې دا څومره نوی نسل دی دا ټول نیم د امریکې پیدا وخت او نیم د روس دی او عمر له به تاسو انشاءالله شرمیدلي وئ او چې دا څنګه شرمیږئ نږدې هم دا خپله کرکټ هم وکتو الحمدلله 4 میچ هم وکړل 4 واړه هم داسې وګټل په نرتوب باندې ټولې دنیا ولیدل چې څنګه میچونه موږ وکړل او تاسو د انډیا هم ښځې وئ د انډیا د نه میچ په انډیا باندې میچ خرڅ نه کړو تاسو ځان ته پښتانه ویوئ ښځه کوسو د پښتانو نومونه مو شرمول تاسو ځان باندې چې د پښتون نوم کې نه دی د پښتنو نومونه نام نشان تاسو بالکل ورک کړو هم شرمو دا میچ تاسو پکس کو تاسو چې وخت چې موږ میچ نه پکس کړی اوس د تاسو دا ویډیوګانې پر سیټ باندې وګورئ دا سی شي دي د تاسو میچ پکس کړی دی دا یو خبره په کلاو غوګونو واوره آینده لپاره د پاکستان خلاف ویډیو ونه ینم خزه دی روبا ساغه چلو لور دی چلو خور دی چلو خپل کونه ورکوا خو ګوره دا یو خبره یاد لره دا ځان سره نوٹ کړه چې آینده لپاره پاکستان خلاف خبره زستانه وانه ورم ګینه په انګلند کې بدنه کمیس پرتګو باسم د دنیا پاکستانی پراته دي کمیس پرتګ بدنه وباسي د بې غیرته د بړوا بچیا ویډیو در سره شیر کړئ چې د 10 سپک سړی اړوله سپورټ مکوئ ټولو پاکستانیانو ته وایم